د مصر قاهرې ښار په المطریه سیمه کې هر کال 50 متره اوږد میز باندې خواړه پراته وي. خو دا ځل ځکه د نړۍ نور خلک په خبر سو چې تصویرونه په ټولنیزو رسنیو خپاره سول. يعني العدد كتير، هي طولها بيعدي ال 50 متر تقريبا. هو شارع طويل وبناخد شارع تاني حرف ال لاخره برضه. هي لا عددها كبير وطولها كبير يعني. له تیرو اوو کلونو راهیسې هر کال په 15مه روژه دغسې یو روژه ماتې جوړیږي، خو قربانۍ خیریه اداره نه بلکې ځوانان وي. كله مجهود ذاتي من مجموعه شباب 70 او 100 واحد بالظبط. بنلم مبلغ على مدار السنه وبنيجي زي النهارده زي ما حضرتك شايف الادوات بتيجي واحنا محددين مسؤولياتنا الحمد لله وشغالين بنظام زي ما حضرتك شايف. د سږ کال په روژه ماتې کې 2200 کسان میلمانه وو.